او که بیا په فقه کې د یو شي پوښتنه ځینې وسوه تفتح وسالك الوادي سمعت له دويا وجهارة بالكلام چې د فقهي مسئلې پوښتنه به ځینې وسوه شروع بسو او داسې به بهیدی لکه لوی نهر شیله او تا به د ده څخه شدید آواز او لوړې خبرې اورېدلې سبحان الله هغه وخت چې خبرو ته به ضرورت نو پټه خوله او خاموش به مګر کم وخت چې به پوښتنه ځینې وسوه او دا اراده به وکړه چې خلقو ته دین او علم وروښي نو بیا به نهر و یتدفق جوشیدی به بهیدی به امام اعظم رحمه الله پر دغه عظیم علم سربیره د دون عقل خاوند و چې اندازه یې نسم درښودلی خو د ده رحمه الله د عقل د اندازه کولو دپاره به د علي ابن عاصم رحمه الله قول درته رانقل کړم علي ابن عاصم رحمه الله وایي که د امام ابو حنیفه رحمه الله عقل د ټوله مځکې د اهل د عقل سره وتلل سي د امام صاحب عقل به تر دروند خو په دې خبره کې به مبالغه وي خدا پر یو عجبه تقدیر اندازهګیري دلالت کوي پر یو لوی عظیم اندهار دلالت کوي هغو کسانو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره ګډ ژوند درلودي د ده علم فضل او تقوا یې څونه لوړه بلل نو ځکه یزید ابن هارون رحمه الله وایي ادرکت الناس فما رأيت اعقل ولا افضل ولا اورع من ابي حنیفه یزید ابن هارون رحمه الله چې په خپل یو جلیل القدر امام دی هغه وایي خلق می ډیر لیدلی دي خو تر ابو حنیفه می نه عاقل نه افضل او نه متقی لیدلی دي عبد الله ابن داود چې د امت مسلمه د لوی علماو څخه دی وایي يجب على اهل الاسلام ان يدعوا الله لابي حنيفه في صلواتهم فقد حفظ عليهم السنن والفقه يعني پر ټول اهل اسلام دا واجب ده چې ابو حنیفه رحمه الله ته په خپل منځو کې دعا وکړي ځکه ده رحمه الله ودوی ته سنن او فقه ور وساتل نو موږ وایو رحمك الله يا ابا حنیفه وتقبلك عنده في عليين وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير ما جزيت عالم عن امته ورونو سره له دغه چې دغه ټول اقوال د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پر اجلال دلالت کوي چې د سلف صالح په مابین کې د څونه لوړ او عظیم مقام خاوند وو مګر بیا هم هلته داسې غوره او اخیار کسان شته د مخه تر دې چې ابو حنیفه رحمه الله دې وپېژني پر ابو حنیفه رحمه الله یې د شنر او اصلاح په خاطر طعن ویلی خو کوم وخت چې حقیقت ور معلوم شو د خپلو اقوالو څخه یې رجوع وکړه او د ابو حنیفه رحمه الله قدر یې وپېژندي او د ده په باره کې خپل فکر صحیح او اصلاح کړي چې د هغې جملې څخه یو هم امام اوزاعي رحمه الله دی امام اوزاعي چې د ائمه اعلام څخه دی د اسلام د لویو فقهاو څخه دی د مذهب د خاوندانو څخه دی او د شام فقيه و د امام ابو حنیفه رحمه الله معاصر و یعنی دواړو په یوه عصر کې ژوند کاوه خو د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې داسې خبرې ورسېدلې وې چې د ده رحمه الله نه وې خوښ نو کوم وخت چې امام اوزاعي د امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله سره ولیدل نو یې ورته وویل دغه مبتدع بدعتي چې په کوپه کې پیدا شوی دی او اسم کنیه ابو حنیفه دی دا څوک دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته چې د امام ابو حنیفه رحمه الله علم او فقه ور معلوم و نو یې د امام اوزاعي رحمه الله د پوښتنې جواب فورا نه کوي او دا خو درته معلومه ده چې امام ابن مبارک د هغو کسانو څخه دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله علمي مقام یې ډېر لوړ باله او ډېر یې خوښ نو پس له لږه وخته عبدالله ابن مبارک
ډېر ژور فقهي مسائل بیانول او په هغو کې داسې فتواوې بیانولې چې د امام اوزاعي رحمه الله ډېرې خوښېدې، تر څو چې پوښتنه یې وکړه ویل د دغه فتواو خاوند څوک دی؟ عبدالله ابن مبارک ویل یو شیخ دی چې په عراق کې ورسره مخامخ شوم. امام اوزاعي ویل هذا نبیل من المشایخ اذهب فاستكثر منه. دا سړی په مشایخو کې نجیب فاضل او د لوړ مقام خاوند دی، ولاړ شه او ډېر دغسې مسایل ځینې زده کړه. ابن مبارک رحمه الله ورته ویل دا ابو حنیفه دی. د الله عز وجل اراده داسې وه چې په وروسته کې بیا امام اوزاعي د امام ابو حنیفه رحمه الله سره ملاقي او یو ځای ورسره وویني، او په دغه ملاقات کې امام اوزاعي د امام ابو حنیفه په علم او فقه پوه او خبر سو، او بیا په وروسته کې امام اوزاعي و امام عبدالله ابن مبارک ته وویل د سړي په ډېر علم او پراخه عقل مې غبطه وسوه، او د الله عز وجل څخه د پخواني ګمان په خاطر د مغفرت غوښتنه کوم. زه په ښکاره غلطیا کې وم، د دغه سړي ملګرتیا مه پرېږده، دی د هغه څخه مخالف و چې ماته را رسېدلی و. وکیع رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې وایي کان ابو حنیفه والله عظیم الامانه وكان الله في قلبه جليلا كبيرا عظيما وكان يؤثر رضا ربه على كل شيء ولو أخذته السيوف في الله لاحتمل. يعني فوالله ابو حنیفه د عظیم امانت خاوند و، الله عز وجل د پزړه کې جلیل کبیر او عظیم و، د الله عز وجل رضایه تر هر شي د مخ کول او اختیارول. که د الله عز وجل په لار کې په تورو وهل کېدلی د هغو تحمل یې کاوه، خو د الهي شریعت څخه نه اوښتي. څرنګه چې امام صاحب پر حق ټینګ او ثابت ولاړ و، د ده رحمه الله دغه موقف د قضا په نه قبلولو کې دی رحمه الله ووهلو او بندي کولو ته واچاوه، خو د ده ثابت ایمان او راسخې عقیدې بند او وهل قبول کړه، نه قضا. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د مروت او مړانې خاوند و، د الله عز وجل څخه ډېر بیرېدی، دا یې نه قبلول چې دین یې په دنیا بدل شي. نو ځکه د ده رحمه الله مذهب دا دی هر هغه قاضي چې د قضا د لارې رشوت قبلوي هیڅکله د قضا وړ او لایق نه دی. امام صاحب وایي هر قاضي که رشوت واخیستی هغه معزوله دي، که څه هم امام نکی معزوله. امام ابو حنیفه رحمه الله دین او دنیا دواړه سره یو ځای کړي وو، د غنا او پراخه مال ترڅنګ عالم فقيه مجتهد او امام، خو پر دې ټولو سربیره متقي پرهیزګار عفیف او پاک. امام صاحب د ټولو هغه کسانو د پاره چې د ده پر شاوخوا وه په عبادت او استقامت کې قدوه او رهنما و. دا څونه ښایسته خبره ده چې علم د عمل سره یو ځای شي. امام ابو حنیفه رحمه الله د هغو خلقو څخه و چې خپل ځان یې د هغو اعماله پابنده او ملازم ګرځولی و کم چې د ده څخه د ده علم او دین غوښته. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله وایي رأيت المعاصي نزالا فتركتها مروءة فصارت ديانة. گناهونه می ذلت او کښتوالی ولیدي، د مروت او مړانې په خاطر می پرېښول، نو هغه دیانت تقوا او دینداري وګرځېد. که د امام ابو حنیفه رحمه الله د تقوا ورع او عبادت په باره کې خبرې وکړو، په هغه کې به عجایب ووینو. د امام صاحب د تقوا او عبادت په باره کې ډېر داسې روایتونه شته چې نن ورځ موږ ته زموږ د کاهلۍ عشرت پرستۍ په خاطر د دغسې خبرو منل مشکل ښکاري. هغه دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله د ماخوستن په اوداسه د سهار لمونځ ادا کړی. ورونو
که فرضاً په دغه خبره کې مبالغه هم وي، خو موږ ته په یقین سره دا را معلومه وي چې امام صاحب سربیره پر دې چې عالم فقیه او مجتهد امام و، د عبادت او تقوا خاوند هم و. هو دا ممکنه ده چې انسان دې په یوه کار یا یوه شي کې ولوړې درجې ته ورسېږي، مګر دا چې په علم کې د لوړ بارزه شخصیت او مجتهد امام وي، خو په عین وخت کې دې په ورع تقوا او عبادت کې هم بارزه او لوړ شخصیت وي. دا کار غیر عادي صبر، قوي اراده، ټینګ او قوي عزم ته ضرورت لري. نو ځکه هغه جلیل القدر فقیه یحیی ابن سعید القطان وایي: كنت والله اذا نظرت الى ابي حنيفه عرفت في وجهه انه يتقي الله عز وجل. والله ما چې به ابو حنیفه ته وکتل، د ده په مخ کې به مې ولیدل چې دی د الله عز وجل څخه بیریږي، د ده په مخ کې به مې تقوا ولیدل. یو څوک به وایي چې انسان څنګه تقوا لیدلی شي، مګر هغو کسانو د الله عز وجل په نور سره لیدل کول، هغو داسې حس او حد درلودی چې د تقوا علامې یې د انسان په مخ کې لیدلې. ورونو د امام اعظم رضی الله تعالی عنه په ژوند او د هغه په عبادت کې په واضحه او ښکاره ډول تقوا ځلېدل. نو ځکه حسن ابن محمد اللیثي رحمه الله وایي: کوفې ته ورغلم، پوښتنه مې وکړه چې په کوفه کې تر ټولو خلقو ډېر عابد څوک؟ ابو حنیفه یې راوښود. امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر عبادت کاوه، د شپې به ټوله شپه لمونځ، عبادت، تهجد، ژړا او توبه کول، په لمانځه، روژه، قیام اللیل، تلاوت القرآن، بې کومک او استعانت غوښتل. لکه د مخه چې مو درته وویل، ځینې علما د امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه وصف په باره کې وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د شپې بالکل نه بجدي. مثلا یحیی ابن ایوب الزاهل وایي امام ابو حنیفه رحمه الله د شپې نه بجدي. امام ابو حنیفه رحمه الله د ډېر لمانځه په خاطر وتد وبلل سو. وتد یعنی موژی، د ډېر اوږده لمانځه په خاطر، لکه د مسجد په مځکه کې چې موژی ټک وهل سوی وي، نو وده ته وتد وایي. ابو عاصم النبیل رحمه الله وایي ابو حنیفه وتد بلل کېدی. امام سفیان ابن عیینه رحمه الله کم وخت چې ابو حنیفه رحمه الله د کعبې شریف سره عبادت کوونکی او لمونځ کوونکی لیدی، نو یې وویل: ما قدم مکه رجل في وقتنا اکثر صلاة من ابي حنیفه. یعنی زموږ په زمانه کې مکې مکرمې ته داسې سړی نه دی راغلی چې تر ابو حنیفه دې ډېر لمونځ کوي. ابو مذیع رحمه الله د ابو حنیفه او سفیان په باره کې وایي: زه په مکه مکرمه کې وم، فما دخلت في الطواف في ساعة من ساعات الليل الا رأيت ابا حنیفه وسفیان في الطواف. یعنی د شپې په هیڅ وخت کې د وختو و طواف ته نه مو داخل سوی، مگر ابو حنیفه او سفیان به مې په طواف کې لیدل. تاسې دغه خلقو ته وګورئ، علم د الله عز وجل د عبادت څخه نه مشغولول. او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو د هغو څلورو کسانو څخه دی چې دننه په کعبه شریفه کې قرآن مجید ختم کړی، چې هغه څلور: امیر المؤمنین عثمان ابن عفان، جلیل القدر صحابي تمیم الداري، عظیم تابعی سعید ابن جبیر، او امام اعظم ابو حنیفه النعمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین دی. امام ابو حنیفه رحمه الله د الله عز وجل څخه ډیر بیریږي. خارجه وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله سره می د په مسجد کې د ماخستن منځ ادا کړ. څرنګه چې ما غوښته د یوې مسئلې په باره کې په داسې وخت کې پوښتنه ځینې وکم چې څوک مې ونه ویني، ځکه ما یوه خاصه پوښتنه درلوده. نو هلته ګوښه په انتظار کښېنستم. خلق د مسجد څخه کرار وتل، تر څو ټوله خلق ووتل. امام صاحب نو خبر چې زه په مسجد کې یم. خارجه وایي امام ابو حنیفه رحمه الله ما ته نسو متوجه.
او نفلي لمانځه ته ولاړ شو او په قرات ویلو یې شروع وکړه تر څو چې د الله عز وجل ودغه قول ته ورسېدی فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خارجه وایي دغه آیات شریف یې تکراراوه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خارجه وایي زه دالته په مسجد کې په انتظار ورته کښېنستم د فارغه کېدو انتظار باسم خو امام صاحب دغه آیات شریف تکرارا وایي تر څو چې مؤذن د سهار د لمانځه دپاره اذان وکړي. ورونو امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په کتاب الله قرآن مجید کې دغسې تأمل کاوه او دغسې په متاثره کېدی په یوه آیات یې تر سهاره پورې شپه تېرول. یزید ابن الکمید رحمه الله چې د اخیارو او ډیرو ښو خلقو څخه دی د امام ابو حنیفه رحمه الله د حالاتو څخه د یوه حال روایت کوي او وایي کان ابو حنیفه شدید الخوف من الله. وایي یوه شپه علي ابن الحسین المؤذن د ماخوستن په لمانځه کې د الله عز وجل دغه قول ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كم وخت چې لمونځ پای ته ورسېدی او خلق د مسجد څخه ووته و ابو حنیفه رحمه الله ته مې کتل چې ناست دي فکر وهي او په زوره ساه کاږي لکه هغه سړی چې ډېر ستړی وي. ابن الکمید رحمه الله وایي ما د ځان سره وویل چې زه به هم د مسجد څخه ووځم ځکه چې د امام زړه زما په وجود مشغوله نشي. نو وایي ووتم او څراغ مې دالته په مسجد کې پرېښاوه زه ولاړم. شپه تېره شوه سهار مسجد ته راغلم که ګورم ابو حنیفه تر اوسه په مسجد کې دی خپله ږیره یې نیولې ده او وایي یا من یجزي بمثقال ذرة خير خيرا ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء وأدخله في سعة رحمتك. يعني ايه هغه څوک چې د مثقال ذره خیر د خیر جزا ورکوي او ای هغه څوک چې د مثقال ذره شر د شر جزا ورکوي. ستا بنده نعمان د اور څخه خلاص کړ او د هغه بدوی څخه یې وساته چې و اور ته نږدې کوي او ستا په پراخ رحمت کې داخل کړ. یزید ابن الکمید رحمه الله وایي ولاړه د سهار اذان مې وکړ امام ابو حنیفه لا ولاړ دی او څراغ لګېږي نو ما غوښته چې هغه څراغ را واخلم. ابو حنیفه راته وویل څراغ وړې؟ ما ویل هو د سهار اذان مې وکړ. امام ابو حنیفه رحمه الله پوه شو چې شپه تېره شوې ده. نو یې یزید ته وویل دغه حال چې تا ولیدی پټ یې وساته یعنې و خلقو ته زما د لمانځه په باره کې خبرې مه کوه. وایي امام صاحب کښېنست اوس خو د سهار اذان شوی دی نو کښېنست څو اقامت مې وکړ او هغه د ماخوستن په اوداسه یې زموږ سره د سهار لمونځ ادا کړ. امام اعظم رحمه الله په علم عبادت او خشوع کې د دغه درجې خاوند. امام صاحب پر داسې کار حریص و چې نن ورځ اکثرو خلقو پرې ایښی دي. هغه ده کم وخت چې به لمانځه ته تلي هغه تر ټولو ښه او ګران قیمته کالي یې اغوستل عطر او خوشبویي به استعمالول ژره به ږمنځول ځان به جمیل او مزین کړي. یو چا ورته وویل یا ابا حنیفه دغه کالي چې ته اغوندې خلک یې هغه وخت اغوندي چې پاچا او حاکم ته ورځي
او یا په یو لوی مجلس کې ګډون کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله چې موږ او خلقو ته ښوونه کوي ویل د الله عز وجل د پاره زینت کول تر دې ښه دي چې خلقو ته زینت کوي. او د هغه طریفو قصو څخه چې د امام صاحب د بر الوالدین او اطاعت په باره کې روایتیږي هغه دا چې دی رحمه الله د خپل مور سره په ژوند او گزاره کولو کې د ډېرې پراخې سینې خاوند و. یوه ورځ یې مور پر یوه شي قسم یاد کړي او بیا په هغه خپل قسم کې حانثه شوه، یعنې په قسم یې وفا ونه کړه. نو یې د خپل زوی امام ابو حنیفه رحمه الله څخه د هغه په باره کې فتوا وغوښتل. امام صاحب هم فتوا ورکړه، مګر دا د ده رحمه الله په فتوا نه وه قانع. نو ویل والله زه نه قانع کېږم مګر په هغه شي چې زرعه خیاط وایي. ورونو زرعه خیاط په کوفه کې یو صالح او واعظ سړی و، وخلقو ته نصیحتونه کول مګر فقیه نه و. اوس چې د امام اعظم رحمه الله مور و امام صاحب ته وویل چې زه ستا په فتوا نه یم قانع، د زرعه خیاط فتوا غواړم. نو امام صاحب هم مور را رهي کړه او زرعه خیاط یې راوستل. ښځې د زرعه څخه د هغه خپل قسم په باره کې پوښتنه وکړه. زرعه په تعجب کې سو، ویل ستا سره د کوفې فقیه در سره دی، ته زما څخه فتوا غواړې؟ زه څنګه فتوا درکړم؟ امام ابو حنیفه رحمه الله و زرعه ته قرار په غوږ کې هغه فتوا ور وښول چې دغسې فتوا ورکړه. زرعه هم هغه حکم ورته بیان کړي. د امام صاحب مور راضي او قانع شوه او امام صاحب بیرته کور ته راوسته او دی رحمه الله په دې ډېر خوشحاله و چې مور یې راضي کړه. ورونو په دغه قصه کې دوه شیه پراته دي. یو دا چې د مور معاملات د خپل زوی سره که څه هم زوی یې لوی سي، د لوړې درجې او عظیم علم خاوند سي، خو مور بیا هم د هغه کوچنیوالي په سترګو ورته ګوري، هغسې معامله ورسره کوي لکه چې کوچنی هلک وي. وایي د کور پیر چاته نه معلومیږي. او دوهمه خبره دا ده چې پر دغه لوی ځوان عالم او فاضل زوی دا لازمه ده چې بیا هم د مور زړه وساتي. امام ابو حنیفه رحمه الله دغه حق موږ ته راښیي. که څه هم د ده مور د ده علم لږ وباله، د ده رحمه الله په حکم یې قناعت نه کاوه، خو بیا هم دا کار نه پر ده دروند سو او نه ناراضه سو، بلکې د مور رضایت یې غوښتی او د دې په باره کې وفاداره پاتې و. ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله یوازې دا نه چې د مور په باره کې وفاداره او حق پیژندونکی و، بلکې د هر چا حقوق یې پیژندل او په وفا کې ثابت قدمه و. د امام ابو حنیفه رحمه الله په یوه بله مشهوره قصه کې د ده رحمه الله وفا او حکمت د یوه فاسق همسایه سره ویني. امام ابو حنیفه رحمه الله په کوفه کې یو همسایه درلودی چې دغه همسایه یې پینه‌دوز و. د ورځې به ټوله ورځ د باندې په خپله پینه‌دوزي اخته و. ماښام چې به کور ته راتلی خپل خواړه به یې ورسره راوړه، هغه به یې په کور کې پخول، اخته به و، غزلې او بیتونه به یې ویل. خو دا همسایه په عین حال کې شراب هم څښل. ورونو دغسې ګناهونه چې څوک یې په خپل کور کې په پټه کوي، خلقو ته یې نه ښکاره کوي، په دنیا کې جزا نه ورکول کېږي، ځکه چا نه دی پر نیولی. په دنیا کې هغه چاته جزا ورکول کېږي چې دغسې کارونه په ښکاره سره کوي، خو د دغسې پټ سړي جزا په آخرت کې د الله عز وجل سره ده. خیر د امام صاحب دغه پینه‌دوز همسایه به په کور کې شراب هم څښل، نو خود نشه به سو او بیا به په لوړ آواز غزلې او بیتونه ویل. یو بیت چې ډېر یې تکراراوه هغه دا و: اضاعوني وأي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. چې معنا یې داسې ده: زه ضایع کړم او څنګه ځوان یې ضایع کړي، داسې ځوان چې د بدې ورځې دپاره دی او د دشمن د مخنیوي دپاره دی. تر هغو بیا غزلې او بیتونه ویل تر څو چې بیده به سو. او دا خو معلومه خبره ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله صوام او قوام سړی و،
ورځ یې په علم او روژه تېرېده او شپه یې لمونځ عبادت تهجد او دعا وه. هره شپه یې د دغه همسایه غزلې او آواز اورېدې، مګر څه یې نه ورته ویل او نه یې منع کاوه، ځکه دغه سړی په خپل کور کې دا کارونه کوي، نه یې عرض پر کاوه او نه یې دته شکایت کاوه. تر څو یوه شپه دا آواز ورک سو. امام صاحب په تعجب کې سو او دا تشویش ورته پیدا سو چې همسایه ته څه نه پېښ شوي. نو یې سهار وختي د هغه پوښتنه وکړه، ورته وویل سوه چې د شپې ګزمې ونیوئ او اوس بندي دی. امام صاحب د سهار تر لمانځه وروسته فورا پر خپل بوده سپور سو، د کوفې د امیر د کور پر طرف وررهي سو او د هغه د ملاقات اجازه یې وغوښتل. د کوفې امیر ته خبر ورغلی چې د کوفې فقیه امام اعظم د خپل عصر د ټولو مسلمانانو امام ابو حنیفه رحمه الله د ملاقات ته راغلی دی. د کوفې امیر خپلو پیردارانو ته وویل ژر اجازه ورکړئ او دغسې سپور یې راولي، مې پرېږدئ چې د خپل بوده څخه کښته سي، پرېږدئ چې زما مجلس ته سپور راشي، تر څو چې زما دغه فرش د ده د بوده تر پښو لاندې سي. دا یې ټوله د امام صاحب د عزت او احترام په خاطر کول. پیردارانو هم دغه کار وکړي او امیر یې د استقبال دپاره مخې ته راغلی. ښه راغلی یې ورته ووایه، په عزت یې کښېناوه او ویل امر کوه، طلب او حاجت دې څه شي دی؟ امام صاحب ویل یو کوچني غوښتنه لرم، هغه دا چې یو پینه دود زما همسایه دی او د شپې ګزمې نیولې. امیر امر وکړ چې پینه دوز خو فورا ایله کړي او هر هغه څوک چې مو په دغه شپه کې نیولي دي هغه هم ټوله د ابو حنیفه رحمه الله د عزت او احترام په خاطر ایله کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله یې شکر ادا کړي او د امیر څخه رارهي سو. هغه پینه دوز تر شا په پسې دی تر څو چې کور ته ورسېده. اوس پینه دوز غواړي چې د امام صاحب شکریه ادا کړي، وایي نیکي دې را سره وکړه. خو امام ابو حنیفه رحمه الله و پینه دوز ته وکتل، ویل ځوانه آیا موږ ضایع کړې؟ چې دا هغه د پینه دوز د بیت پوښتنه وه چې ویل دی اضاعوني و ای فتن اضاعوا. ځوان پوه سو چې امام صاحب زما په نشه شراب څښلو غزلو ویلو په ټولو خبر دی. نو یې فورا ورته وویل یا بلکې ودې ساتلم، زما پالنه دې وکړه، جزاک الله خیرا عن حرمة الجوار و رعایة الحق. او ځوان د هغه خپلو کارو څخه توبه وکړه، بیا یې هیڅکله شراب څښلو او غزلو ویلو ته رجوع ونه کړه. ورونو امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه دغه شخصیت و. موږ د ده رحمه الله اوصاف بیانوو چې د دغه شخصیت تصور وکړي. تاسې و دغه عالی اخلاقو ته وګورئ چې د هغه عظیم علم او لوی فقه څخه منعکس کېده. تاسې دغه حلم او وفا ته وګورئ. که زموږ او ستاسې همسایه دغسې وي شاید ویې وهو، په جنگ او جنجال ورسره اخته سو. امام صاحب چې دغه پینه دود ایله کولی سوای، بندي کولی هم سوای، مګر یا تر جنگ او وهلو ښه لار دا ده چې وسمې لارې ته په حکمت او اخلاقي طریقه راوبولو، په ادب عفو او بخښنه معامله ورسره وکړو، په ښه وضعیت یې و توبې ته تشویق کړو. علما دغسې وو، د خلقو طبیعتونه ور معلوم وه او پوهېدل چې باید څنګه تعامل ورسره وسي. علم دا نه دی چې فقط احکام صادروي، دا حلال دی، دا حرام دی، روا دی، ناروا دی، یجوز لا یجوز. دې ته هیڅکله علم نه ویل کېږي، بلکې واقعي علم لوړ اخلاق دي چې د انسان په عملي ژوند کې ښکاره او تطبیق وي. دغه ته د الله عز وجل د شرع فهم ویل کېږي. څرنګه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه او فتواو کې فهم، حکمت، عقل او استنتاج پروت وو، نو ځکه ځینې کسان د ابو حنیفه رحمه الله په فتواو نه پوهېدل. احیانا ځینې کسان د خپل جهل په سبب داسې ګمان کوي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله احکام د سنت مطهره څخه مخالف دي، او ځینو کسانو به د نور څه په ویلو کې هم جرأت کاوه،
مگر امام اعظم رحمه الله د دغسې کسانو سره په معامله کې ولوړو اخلاقو ته رسېدلی و. هېڅ کله یې یوه چاته په بده سره جواب نه دی ورکړی. نو ځکه امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله و سفیان ثوری رحمه الله ته وایي یا ابا عبدالله ما اتحد ابا حنیفه عن الغیبه ما سمعته يغتاب عدوا له قط. يعني يا ابا عبدالله ابو حنیفه د غیبت څخه څونه لرې دی. هیڅ وخت مې نه دي ځینې اورېدلي چې د خپل دشمن غیبت یې کړی وي. خپل دشمن هم په بده سره نه یادوي. اما سفیان ثوری رحمه الله ورته وویل فوالله ابو حنیفه تر دې ډېر عاقل دی چې پر خپلو حسناتو دي داسې شی مسلط کړي چې ځینې لوی یې ورونو. دا خو درته معلومه ده چې غیبت د انسان نیکۍ وړي او امام اعظم رحمه الله د خپلو نیکیو د ساتلو په خاطر هیڅ وخت د هیچا غیبت نه کاوه. ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله پوهېدی چې په خلقو کې ځینې داسې کسان شته چې د ده رحمه الله سره حسد لري، مګر دا هم ور معلومه وه چې د ده محبان، شاګردان، اصحاب او اتباع یې هم ډېر زیات دي چې اصلا هم دغه خلق په ټولنه کې د لوړ مقام، لوی قدر او قوي حجت خاوندان دي. عبدالله ابن داود القریظی هغه لوی فقیه محدث د امام ابو حنیفه رحمه الله د مخالفینو په باره کې وایي الناس فی ابي حنیفه رجلان جاهل به وحاسد له واحسنهم عندي حالا الجاهل. یعنی د ابو حنیفه رحمه الله مخالفین پر دوه قسمه دي، یا دا چې د ده قدر د جهل او بې خبرتیا په سبب نور معلومیږي، یا دا چې هغه ټوله ور معلوم دي خو حسد یې نه پرېږدي چې د ده پر فضیلت اعتراف وکړي. نو مخالف یې یا جاهل دی یا حاسد، او وایي په دوی دوو کې زما په نیز هغه جاهل ښه دی نه حاسد. ورونو دا اخلاق دي چې سلف صالح یې موږ ته راښیي. ځینې اوقات موږ هم د علماو یا صالحینو په باره کې داسې خبرې کوو چې پر هغو عیب وایو، ازاروو یې، مګر سلف صالح راته وایي خبردار ته چې دا خبرې کوې ته یې پېژنې، په ده او د ده په حال خبر یې، په دین، اخلاقو، علم او فضیلت یې خبر یې. د هغو کسانو څخه دې پوښتنه کړې ده چې د ده سره یې ژوند کړی دی، تا په خپله خبرې ورسره کړي دي. حال دا چې زموږ په اوسنۍ زمانه کې ټول وسایل موجود دي، سفر اسانه دی، تلیفون موجود دی، کولای شي چې د هر انسان په باره کې د هغه د اعمالو او اقوالو تاکید وکړي، مګر دا چې د فلاني په روایت هغه بیا د هغه بل څخه او هغه بیا د هغه بل څخه بې له دې چې تحقیق او معلومات وکړو خبرې کوو. دا کار احیانا انسان بې له ارادې په حسد او غیبت کې اچوي او خپل قبول شوي عبادتونه حسنات د لاسه ورکوي. نو ورونو د یو چا په باره کې مه په جهل سره خبرې کوئ او مه د چا سره حسد کوئ. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله او هغه مخالفین چې دوو ډلو ته وویشل شول، یا جاهل یا حاسد. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد وایي محسودون وشر الناس منزلة من عاش في الناس يوما غیر محسودی. یعنی موږ هغه څوک یو چې حسد را سره کېږي، دا د خلقو کږې خبرې د حسد په خاطر دي، او بدترین د خلقو هغه څوک دی چې په خلقو کې داسې یوه ورځ تېره کړي چې حسد نه ورسره وشي. یعنی بدترین انسان هغه څوک دی چې د خلقو د طرفه حسد نه ورسره کېږي. زموږ په اصطلاح د چا قصد نه پکېږي. ولې دغه سړی بدترین د خلقو سو؟ ځکه هغه څوک چې حسد نور سره کېږي د هغه سره داسې شی نسته چې څوک دې په هغه کې حسد ورسره ولري. نه علم نه مال، نه تقوا نه عبادت، نه کمال نه جمال ورسره شته، هیڅ شی نه لري چې د هغه په خاطر کې حسد ورسره وشي.
نو دا هغه بدترین انسان دی. مګر هغه څوک چې الله عزوجل د خپل فضل او کرم څخه یو ښه نعمت ورکړی وي، خامخا داسې خلق پیدا کیږي چې حسد ورسره وکړي. نو خود امام محمد الشیبانی رحمه الله وایي محسودون، یعنی موږ محسودون یو، خلک حسد را سره کوي. سبحان الله. تاسې وګورئ ائمه د حالاتو تفسیر او تحلیل څنګه کوي او موږ پوهوي. د خلقو دغه د حسد خبرو طبعا امام اعظم رحمه الله زهراوه او دا د انسان طبیعت دی. هر څوک چې وي په دغسې بې حقیقته تهمتو حسد بې ځایه خبرو زهریږي. مګر د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه رد او جواب بې له خیره ښې خبرې بل څه نه او ویل به یحسدوني فإني غیر لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما دام بي وبهم ومات أكثرنا غيظا بما حسدوا. يعني كچيري دوی ما سره حسد لري زه دوی نه ملامتوم، تر ما د مخه هم د اهل الفضل خلق سره حسد سوی دي. مګر د فضل خاوند همیشه پاتې کیږي. خلق د هغه فضیلت او شوالی د تاریخ په اوږدو کې همیشه یادوي، خو حاسد د هغه خپل حسد په خاطر په قهر او تکلیف کې مري. د امام ابو حنیفه رحمه الله حلم او د غضب خاموشولو قدرت و داسې اندازې ته رسیږي چې زموږ تر تصور لوړ دی. یو وخت د حج په موسم کې په مسجد الخیب کې یو سړی ورته راغی چې د یو مسئلې پوښتنه یې کول. امام ابو حنیفه رحمه الله د هغې پوښتنې داسې جواب ورکړي چې د رحمه الله سلیم او حق باله. خو هغه پوښتنه کوونکي وویل حسن داسې وایي او داسې وایي، چې مقصد یې حسن بصري رحمه الله هغه د بصري عالم او فقيه و. امام ابو حنیفه رحمه الله وویل اخطأ الحسن، یعنی په دغه مسئله کې د حسن فتوا نه ده صحیح. سړی چې د حسن بصري رحمه الله د طرفدارانو او متحمسینو څخه و او د امام ابو حنیفه رحمه الله د محاسدینو او منتقدینو څخه و، ویل ته وایې اخطأ الحسن یا ابن زانیه، دا ډېره بده خبره ده، د اخلاقو څخه لرې او وتلې خبره ده او په عین حال کې پر علماو جرأت دی. هو ځینې کسان شته چې نه ادب لري نه اخلاق او نه خپله ژبه ساتلی شي، چې دا ډېر بد عادت دی. خبرې که څه هم د مخالفینو سره وي، د خطا وتلي سړي سره وي، حتی که د منحرف انسان سره وي، باید بدې جملې او شدیده لهجه نشي استعمال. خو دا ډېره بده د اخلاقو څخه د باندې جمله وه چې دا سړي وویل او ولاړ. مګر امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په ډېره سړه سینه خو په غمجن آواز وویل ای والله اخطأ الحسن واصاب ابن مسعود. یعنی په دې مسئله کې زما سره د جلیل القدر صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شته چې هغه د حسن د فتوا څخه مخالف دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تر حسن بصري رحمه الله ډېر عالم او افضل دی. نو څنګه د ابن مسعود رایه د حسن د رایې په خاطر پرېږدم چې دلته امام ابو حنیفه رحمه الله په ډېره سړه سینه دا ښکاره کړه چې د دغې مسئلې اساس او مصدر چیرې او څنګه دی، او د امام صاحب په نیز د صحابي او تابعي د رایې په مابین کې ډېر لوی فرق موجود دی. که هر څونه هم د دغه تابعي مقام لوړ او جلیل وي، خو په صحابي پسې نشي رسېدلی. امام ابو حنیفه رحمه الله به دعا کول او ویل به اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يعني يا الهي هر هغه څوک چې سینې یې په موږ تنګې سوي دي، زموږ زړونه و هغو ته پراخه دي، نو هغو بندگانو ته زیری ورکړه چې خبرې اوري او د هغه شو یې متابعت کوي. جلیل القدر امام یزید ابن هارون رحمه الله وایي ما رأيت احدا
احلم من ابي حنیفه تر امام ابو حنیفه رحمه الله می هیڅوک ډیر حلم نه دی لیدلی. ورونو حلم ډیر لوی قوت دی. حلم دا دی چې انسان د غضب او آزار په وخت کې خپل ځان په کنټرول او اراده کې راولي. قوي هغه څوک نه دی چې ډیر ژر بدله او انتقام اخلي، بلکې واقعي قوي هغه څوک دی چې د قهر او غضب په وخت کې د ځان پر کنټرولولو او اداره کولو قادر وي. یو وخت یو سړي و امام ابو حنیفه رحمه الله ته ډیر بد الفاظ ویل یا مبتدع یا زنديق. امام ابو حنیفه رحمه الله په جواب کې ورته ویل غفر الله لك الله يعلم مني خلاف ذلك وإني ما عدلت به منذ عرفته ولا أرجو إلا عفوه ولا أخاف إلا عقابه. يعني الله عز وجل بخشنه درته وکي، الله جل جلاله دا ستا د قول خلاف فما خبر دی. کوم وخت څخه چې الله می پیژندلې دي سرکشي مې نه د ځینې کړې او بې له د عفو د بل شي امید نه لرم او بې له د عذاب د بل شي څخه نه بیریږم. امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د خپل نفس په اداره کولو او حلم کې ډیر قوي وو، مگر هغه شی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه متمیز او ممتاز شخصیت جوړ کړي او دی رحمه الله د دغه ټولو عظیم صفات خاوند وګرځاوه. د هغه سبب هغه الهي فضل وو چې وده رحمه الله ته تر حد او اندازې زیات روشانه عقل، ذراکت، هوښیاري، ثبات، وضاحت ورکړي وو او دی رحمه الله په دغه باره کې ډیر مواقف او عجبه کیسې لري. امام ابو حنیفه رحمه الله یو غیر عادي تر فکر لوړ قدرت درلودي چې پر خپل خصومو او مناقشینو یې په حاضر جوابي سره حجت ثابتولای او دلیل قائمولای شوی. چې د هغې جملې څخه به یو څو قصې درته بیان کړم. اول دا چې و امام ابو حنیفه رحمه الله ته حال او خبر راغلی چې هلته په کوفه کې یو سړی دی چې پر راشد خلیفه جلیل القدر صحابي امیر المؤمنین عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه ډېرې بدې خبرې کوي، بد یې بولي تر داسې اندازې چې د ده رضی الله تعالی عنه په باره کې به ویل چې یهودي دی. حاشاه والعیاذ بالله. ورونو ځینې اوقات انسان د ډېر حق او حسد په خاطر و دغه درجې ته رسیږي، نو ځانونه د حق، حسد، عناد او عداوت څخه ساتي چې انسان ړندوي. خیر دا خبر و امام ابو حنیفه رحمه الله ته ورسېدی. امام صاحب په تعجب کې شو چې انسان څنګه دونه جرأت کولی شي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صاحب، ملګری او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو لونو پر زوج یا خاوند دغسې خبرې وکړي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د ځان سره دا اراده او فیصله وکړه چې دغه سړي ته به ورځم او ورغلم. سړي استقبال ښه راغلی او ډېر عزت وکړي. امام ابو حنیفه رحمه الله کښېنستی او سړي چې وویل زه په مرکه راغلی. سړي ویل د چا دپاره؟ امام صاحب ویل ستا د لور دپاره. یو شریف سړی دی، د ډېر مال خاوند دی، د قرآن مجید حافظ دی، سخي دی، د شپې قیام اللیل، تهجد او لمونځ کوي، د الله عز وجل د بیرې څخه ډېر ژاړي. سړي ویل یا ابا حنیفه خلق تر دغه په لوړ صفتو قانع کېږي، دا څوک دی چې دغه ټول صفتونه پکښې یو ځای سوي دي؟ شریف دی، غني دی، د کلام الله حافظ دی، سخا، عبادت، د الله عز وجل بیره، دا ټول صفتونه لري. یا ابا حنیفه زه تر دغه په لږ قانع یم. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل مگر په دغه سړي کې یو عیب شته. سړي ویل عیب یې څه شي دی؟ امام صاحب ویل یهودي دی. سړي ویل سبحان الله، ته ما امر کوې چې خپله لور و یهودي ته ور واده کړم؟ دا ته څه وایې یا ابا حنیفه؟ امام صاحب ویل دا کار نه کوې؟ نه غواړې چې ستا د لور میړه دي د دغسې صفتو خاوند وي فقط دا چې یهودي دی؟ سړي ویل یا. امام اعظم رضی الله تعالی عنه ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلې دوې لوڼې و یهودي ته ور واده کړې. سړی وشرمېد او پوه شو چې د ده خبرې د عثمان رضی الله تعالی عنه په باره کې بدې او بې اساسه دي
او دا چې پر عثمان رضی الله تعالی عنه د يهودیت تهمت وایم دا کار نه شایي او نه جواز لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عثمان رضی الله تعالی عنه اکرام کړی دی او د خپل دوه لونو خاوند یې وګرځاوه. نو سړي وویل استغفر الله انی تائب الی الله عز وجل. امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه نرمه لهجه ښه اسلوب او ډیر ذراکت جاهل خلق وسمې لارې ته را اړول. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو وخت د ملحدینو سره د بحث او نقاش وعده درلوده. ورونو ملحدین خو هغه څوک دي لکه د نن ورځې کمونستان چې د الله عز وجل د وجود څخه انکار کوي او وايي کون او موجودات په خپل پیدا شوي دي او په خپل اداره کیږي. العیاذ بالله. نو امام صاحب د دغو خلکو سره د بحث او نقاش وعده درلوده. امام صاحب وزن دی پر هغه خپل وخت د بحث وځای ته نسو حاضر خلق تر راټول شوي دي په انتظار ولاړ دي څو امام صاحب راورسېدی. هغه ویل وزن دی. امام صاحب ویل هو مگر هغه شی چې زه وزندولم یو عجبه واقعه وه. هغه دا چې زه د ولې پر غاړه ولاړم یو لو درخته راولوېده په خپله تختې رس و. دا تختې په خپله سره یو ځای شوې او بیا د اوسپنې یوه ټوټه راولوېده. هغه ټوټه میخونه شوه او میخونه په خپله په دغه تختو ننوتل. مقصد دا چې امام صاحب دغه حالات ورته بیانول تر څو چې د تختو څخه په خپله یوه لو کښتۍ جوړه شوه او کښتۍ په خپله د دغه نهر یوې غاړې او بلې غاړې ته تله. خلق او د هغو مالونه یې پورې ایستل. امام صاحب ویل زه په تعجب کې ورته ولاړ. محترم ورونو څرنګه چې پتا پای ته رسېږي نو د امام اعظم رضی الله تعالی عنه د سیرت پاته بیان به په راتلونکي څلورمه پته کې درته واورو ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم.